رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت ارین درته وړاندې کوم. نوی راغلی سړي دیوال ته ډډه ولګوله. جمال په بیړه بالښت ور بیرته کړ. سړي خپل پټکی په غولي کېښود. د ککرۍ تار تار سپین ویښته یې په خولو لانده و. بیا یې په خپله ګڼه ږیره کې د ښي لاس لنډې ګوتې تېرې کړې. ګلالۍ ته یې وکتل او په مینه یې وویل څنګه هوا خو به بده نه وي در باندې لګېدلې. ګلالۍ وخندل نه کاکا ښه یم. سړي هماغسې په خندا کې وویل زموږ کلی دومره بد نه دی. ښکلی کاریز لري. ګودر هر وخت له نجونو ډک وي او بل ستا له بخته سږ کال په کلي کې ودونه هم ډېر دي. ساعت به دې تېر شي. سړی غلی شو. څو اوږدې ساوې یې واخیستې او بیا یې خپلې لور ته چې هماغه شیبه کوټې ته راغلی وه مخ ور واړاوه. ګلغوټۍ ګوره چې ګلالۍ درنه خفه نه شي. وایم دا نن یې لا په یو دوو کورونو وګرځوه پام به یې غلط شي. زړې ښځې په عاجزۍ وویل سړیه نن یې دوهمه ده. یو څه وخت دې سا سمه کړي. تر هغو به کالي هم ورته وګنډم. خلک به ورپورې وخاندي. د سړي په لنډ تندي کې ګونځې پیدا شوې او په خوشکه یې وویل کوم د نر زوی به د ملک عبدالکریم په ورېره پسې وخاندي ها. ګلغوټۍ وارخطا شوه. ښه ده پلاره څه چې ته غواړې هماغسې به وکم. ګلالۍ خپل تره ته وکتل. شونډې خندنۍ شوې. کاکا موږ 4 میاشتې دلته یو په کراره به وګرځو. د ملک تندی ورین شو. په زوره یې وخندل او ویې ویل ښه ده ورېرې ښه ده خپلې خوښې ته وګوره. وایم پاچایي چلوه پاچایي. ملک یو شیبه غلی شو. یوه چونډۍ نسوارې تر ژبې لاندې کړه او ورو یې وویل په رواجونو پسې دومره سر مه ګرځوه. ټول پوهېږي چې ته له لندنه راغلی یې. نه دې دلته ژوند کړی او نه هم د قره باغ رواجونه در معلوم دي. تا هیڅوک نه ګرموي. وایم سرې سترګې ګرځه سرې سترګې. ګلالۍ د راتګ په 3م سهار له خپلې اندرور یا ګلغوټۍ سره له کوره ووته. دوی نیغې ګودر ته ولاړې. د کاریز تر دنې یا د کاریز خوله څو نجونې راتاوې وې. چا منګېډه کول چا جامې وینځلې او ځینو نورو راوړې غوړ لوښي په اوبو کې ایښي وه. دې ته د نجونو هرکلی په زړه پورې وه. په پیل کې یوې لاس ورکړ خو شیبه وروسته مجلس دومره تود شو لکه له پخوا راهیسې چې سره پیژني. ګلالۍ ته هر څه نوي وه. د نجونو ګڼ کمیسونه د غوړو لوښو پر سر تاویدونکي کبان د نږدې ولاړو هسکو سپیدارو سپینې لړزان د پاڼې او له خړ پوټي څخه راوتلې سپیرې تیږي. دا هر څه دې په لومړي ځل لیدل. ګلالۍ تر ډېره هلته ناسته وه. دې پرله پسې پوښتنې کولې. یوې پیغلې د خپل کمیس د ټټر کیسه راواخیسته چې 10 کلاوي زرتار او 6 شله ګردې شیشې پکې کار شوي دي. بلې بیا د خپلې چونډارې لمنې په ښکاره کولو سره خپل کمال وښود او یوې پیغلې چې ډېره ټوخېده د تناره له لوګي څخه یې ښه خوله نه وهله. له ګلالۍ څخه هم پوښتنې وشوې. ځینو د هغې بیا تکړو ویښتو ته اشاره وکړه. یوې د سپینو غاښونو او روښانه پوټکي راز وپوښت او یوې پیغلې هم د ژوندانه په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه. ګلالۍ د خپل ژوند په باره کې لنډه وغږېده. ویل یې چې د کورنۍ د هجرت په لومړي کال په لندن کې پیدا شوې او همالته لویه شوې ده. د پلار یوازینۍ لور ده. تیر کال یې 12 خلاص کړ او له پلار او مور سره یو ځای اوسي. ګلالۍ تر ډېره د کلي له نجونو سره کېناسته. له هغوی سره یې خبرې وکړې او کله چې بیرته له خپل اندرور سره د کلا په دروازه ننوته جمال یې له خپل تره سره د کور په چوتره کې ولید. دوی سیوري ته ناست او ملک د کلي د مکتب د سوځولو کیسه ورته تېروله. ګلالۍ د خپل تره تر څنګ کېناسته او ویل چې د نجونو له مینهناکو خبرو څخه یې خوند واخیست. دوی یوه شیبه خبرې وکړې. بیا یې یوه تور سیرلي ته پام شو چې د کلا په دروازه کې ولاړ و. سیرلی رامخته شو. منډه یې کړه او د چرګو د ګوډلې پر بام ودرېد. چرګو وارخطا یوې او بلې خواته منډې کړې. د ملک تندی تریو شو خو مخکې تر دې چې څه ووایي په وره کې یوه کوچنۍ نجلۍ ښکاره شوه. د جمال رنګ سور شو. د ملک د تندي ګونځې هم ژورې شوې خو ګلالۍ په خوشحالۍ وویل او دا هماغه نجلۍ ده چې موږ د راتګ په لومړۍ ورځ د غونډیو په لمنو کې ولیده. وروسته یې ملک ته وکتل. کاکا دا څوک ده؟ ملک چیغه کړه وباسه سیرلی وباسه. د ګلالۍ غومبرې سره شول. دې په لومړي ځل د خپل تره خوشکه لیده. نجلۍ ته یې وکتل. هغې پخوانۍ زړې جامې اغوستې وې. په لاس کې یې یوه نرۍ لښته ښکارېدله او وارخطا وه. وروسته په لړزان د ګامونو د سیرلي خواته ورنږدې شوه. سیرلي اخور ته ور ټوپ کړ. یوې غوا خپل زنځیر وشکاوه. په سطل کې وخته او چوترې ته نږدې یې لمر ته هوار شوي پیاز سره تیت کړل. ملک په کاوړ یا غوسه ولاړ شو خو مخکې تر هغه جمال منډه کړه او د سیرلي مخې ته ودرېد. سیرلي لنډه دوره وخوړه او ښوی له دروازې ووت. جمال نجلۍ ته وکتل. د هغې تر خړو سترګو راګرځېدلو تورو بڼو یې زړه ولړزاوه. د چوترې خواته یې ورمیخ کوږ کړ. ملک په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. بیرته نجلۍ ته سترګې ور واړولې. هغه وارخطا وه. ټول بدن یې پړک یا لړزې اخیستی و او باڼه یې رپېدل. جمال ورو وویل درځه. نجلۍ په رېږدېدلو ګامونو روانه شوه. جمال هم حرکت وکړ. ملک چیغه کړه پرېږده یې. جمال مخ ور واړاوه. دروازه پورې کوه.
بیرته نجلۍ ته وکتل. هغه د ده تر څنګ روانه وه. جمال ورو وویل د چا لور یې؟ د ابۍ. د جمال تندی تریو شو. نجلۍ له دروازې ووته. جمال پسې وکتل. په ډیران کې څو میږو او وزو خولې وهلې. جمال دروازه پورې کړه. شاته یې وکتل. پلار یې د غوا ځنځیر ته تیږه نیولې وه او ګلالۍ په چوتره کې د ده له خور سره خبرې کولې. جمال ورنږدې شو. ګلغوټۍ ته یې وکتل او ویې ویل. خور یې په بیړه وپوښتل کومه نجلۍ؟ دا اوس چې په سیرلي پسې راغلې وه. ګلغوټۍ وارخطا شوه. لالا ما ونه لیده. ګلالۍ په حیرانۍ وپوښتل د هغې پېژندل ولې درته مهم دي؟ جمال څه ونه ویل. سر یې وځړېد او د کلا د لویدیځ کونج لور ته روان شو. د کلا په څلورو کونجونو کې هسک هسک برجونه ولاړ وو. جمال په خړو زینو وخوت. یو برج ته ورننوت. هلته یوه وړه کوټه وه چې د کلي خواته یې یوه اورسۍ درلوده. د کوټې ختیځ لوري ته یو کټ پروت و. لویدیځ دیوال ته یو زوړ بایسکل ولاړ و او د کوټې په منځ کې څو زاړه ټیمان، د خرې یوه کته او خیرنې پلاستیکي کڅوړې ښکارېدلې. جمال یوه شېبه د کوټې په منځ کې ودرېد. ده ته تېر یادونه ور په زړه شول. یو وخت به په دې کونج کې د ژمي لپاره مڼې ساتل کېدې. په چت کې به د انګورو کتارونه ځوړند وو او جمال به ډېر وخت په برج کې ناست او له خپل پلاره په پټه به یې میوه خوړه. جمال ورو د ورسۍ خواته ورنږدې شو. له پاسه یې کلي ته وکتل. په لس کاله کې کوم د پام وړ بدلون نه و پکې راغلی. یوازې خړ کورونه ډېر شوي وو. د جومات تر مخ د توت د پخوانیو لویو ونو پر ځای اره شوي منډان ښکارېدل او کلي هغه پخوانی شینوالی نه درلود. ناڅاپه یو څه ور په زړه شول. له ورسۍ څخه یې سر ویست. کیڼ لوري ته یې وکتل. له کلي وتلی په دښته کې یو زوړ چمبر ښکارېده. جمال شیبه د چمبر ولاړو دیوالو ته ځیر و. سرونه یې خوړل شوي وو او په ظاهره د ژوند کومه نښه نه پکې ښکارېده. بیا یې یو درب واورېد. په بیړه یې شاته وکتل. ګلالۍ د کوټې په منځ کې ولاړه وه. جمال په وارخطایۍ وویل ته دلته څنګه راغلې؟ ګلالۍ وخندل په خپلو پښو. جمال تندی تریو کړ. دلته ستا راتګ ښه نه دی. د ګلالۍ شونډې وځړېدې. مخ یې واړاوه. غوښتل یې چې په زینو ښکته شي چې جمال تر مټ ونیوله. ورو یې وویل چا ولیدې؟ نه خو ته باید پام وکړې. ګلالۍ چیغه کړه زه ستا نامزاده یم. جمال په بیړه د هغې پر خوله لاس کېښود. یو ګام یې واخیست. له پورته یې لاندې وکتل. په انګړ کې هیڅوک نه و. ورو یې وویل هلته کوم خبره نه وه. غاړه په غاړه به سره ګرځېدو خو دلته باید یو څه احتیاط وکړو. د ګلالۍ سر وځړېد. ورو یې وویل ته ډېر خفه پورته راوختې. جمال د هغې په تور ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. اوږدې غاړې ته یې خوله ورنږدې کړه خو ګلالۍ ټټر ته لاس ونیو. شاته شوه او په شرمېدلي غږ یې وویل تر اوسه خو دې ماته نصیحت کاوه. جمال وخندل. ګلالۍ وویل لاړم. له دې سره یې ګام واخیست خو بېرته ځای پر ځای ودرېده. جمال مسک شو. پښېمانه شوې؟ ګلالۍ وویل په چوتره کې د خور پیالې ټولوي. جمال خپله غړۍ اوږده کړه. بېرته په خپل ځای ودرېد. ورو یې وویل ښه نو یوه شېبه متله شه. ګلالۍ د ورسۍ خواته ورتېره شوه. کلي ته یې وکتل. د ځینو بامونو پر سرونو د زوزو ګنبدې یا بارونه ایښي وو او څو دیوالونه په تپل شوو خوشایو ژېړ وو. ورو یې وویل آیا کوم بل داسې هېواد شته چې اوسېدونکي په خوشایو اور بل کړي؟ جمال هغې ته ورنږدې شو. تر څنګ یې ودرېد او شونډې یې وخوځېدې. نه پوهېږم. ګلالۍ یوه شېبه غلې وه. وروسته یې پام څو هلکانو ته ور واوښت چې سره لمر ته یې مردکۍ کولې. ورو یې وویل پلار دې ویل چې دلته ښوونځی نشته. تېر کال چا وسوځاوه. ګلالۍ یوه شېبه غلې وه. بیا یو ناڅاپه وویل نشي کېدی چې د کلي ماشومانو ته درس ووایو. جمال په حیرانۍ سره هغې ته وکتل. ګلالۍ خپله خبره پسې وغځوله. موږ 4 میاشتې وخت لرو. ډېره موده ده. یو څه خو به زده کړې. د جمال شونډې وخوځېدې. خو زه نشم کولی. ولې؟ دلته ناروغۍ ډېرې دي. همدا نن 2 کلیوال راغلي وو. یوه یې ژېړی درلود او بل هم په وچکۍ اخته و. ښه به دا وي چې د دوی درملنه وکړم. ګلالۍ وخندل. دا هم نیک کار دی. ته دې خپله ډاکټري کوه او زه به هم له کاکا څخه وغواړم چې د لیک لوست لپاره یوه کوټه په واک کې راکړي. ملک د ګلالۍ غوښتنې ته نه ونه ویل. د کلا لوی دروازې ته نږدې د کور یوه کوټه یې د کوچنیو نجونو او هلکانو لپاره خلاصه کړه. په لومړیو کې د لیک لوست لپاره لږ ماشومان ورتلل خو اونۍ وروسته یې شمېر 15 ته ورسېد. ګلالۍ به هر سهار 3 ساعته درس ورکاوه. دې له خپل کاره خوند اخیست. په پیل کې تر 100 پورې حساب ورزده کړ. بیا د الفبا د تورو وخت راورسېد او وروسته به یې د 2-3 تورو له جنګولو یو ساده نوم جوړاوه. ماشومانو هم په لنډ وخت کې له درسونو سره زړه وتاړه. آن باز محمد هم خپله لینده لرې کړې وه. د به قلم او کتابچه ورسره ګرځول. جمال ته به هم ډله ډله ناروغان ورتلل. د ده نسخه په ډېرو ښه لګېده. په لنډ وخت کې تر لرې کلو دا اوازه وغځېده چې سړی له لندنه راغلی دی. هلته یې ډاکټري زده کړې ده او ډېر وخت ناروغان یې په پښو دې راولي دي. ملک هم خوشحاله و. زوی یې خپلې زده کړې بشپړې کړې وې او ورېره یې لا پسې خپله کړې وه. خو په جمال یې ډېر پام و. دی به یې نه پرېښود چې له کوم بل کلیوال سره یوازې کیني او یا هم ډېر وخت باندې تیر کړي. بانه یې دا وه چې حالات خراب دي او احتیاط ښه دی.
جمال هم د خپل پلار خبره منله. د به ډېر ناروغان د میلمنو په کوټه کې کتل او یوازې د کلي هغو ناروغانو ته به هغوی کورونو ته ورته چې له پښو به لوېدلي وو. جمال یوازې یوه تفریح درلوده. دی به هر مازدیګر کلي ته نږدې هسکې غونډۍ ته خود. هلته به پر هواره ډبره کېناسته او د سره غروب ننداره به یې کوله. په کلي کې له چا سره نه لګېده. د زلمیتوب 2-3 همزولي په ایران کې وو او دته له پخوانیو ملګرو څخه یوازې د کلي نایي جانداد ورپاته و. جانداد له عمره پوخ سړی و. وچ کلک وجود یې درلود او پخوا یې له جمال سره راز یو و، خو اوس ډېر نه ښکارېده. یوازې یو ځل د جمال لیدو ته راغلی و او دوهم وار په کلي کې سره مخ شوي وه. بانه یې دا وه چې درې کلي 19 ورته رغاړه دی او د ورځې تر 10 پورې سرونه جوړوي. یو مازدیګر جمال غونډۍ ته خو چې له لرې یې په یوه سړي سترګې ولګېدې. د یوه شېبه ودرېد. سړی پر باسکل سپور د کلي خواته را روان و او کله چې یو څه نږدې شو د جمال په زړه کې خوشحالي ورټوله شوه. شېبه وروسته یې جانداد ته کلکه غېږه ورکړه. بیا دواړه یو بل ته مخامخ په لوړو ډبرو کېناستل. د یو بل د ژوند په اړه خبرې وکړې. د رباب او میلو په باره کې وغږېدل. له باغونو څخه د انګورو او نورو میوو د غلا کیسې راواخیستې او تیر یادونه یې تازه کړل. جانداد له خپل ژوند څخه راضي و. ویل یې چې ګزاره یې ښه ده. پر نایتوب سربیره څو میږې او وزې هم لري او د 3 ماشومانو پلار دی. د دوی خبرې اوږدې شوې او جمال د لومړي ځل لپاره تر ماښامه پاتې شو. جانداد خبرې کولې خو جمال د مخامخ غونډۍ په لمنه کې 2 ماشومانو او 2 میږو او وزو ته کتل چې د دوی خواته را روان و. د ماښام له اذان سره سم جانداد غلی شو. شېبه وروسته یې خپل څادر هوار کړ. دواړو نیت وتاړه. فرض لمونځ یې په ارامۍ سره ادا کړ خو په سنتو کې د زنګولو ګړنجی اورېدل کېده. کله چې جمال ښي لور ته سلام وګرځاوه بدن یې زیږ شو. د ته مخامخ د 2 میږو او وزو په منځ کې یوه خیرنه نجلۍ ولاړه وه. د هغې تر غټو تورو سترګو اوږده باڼه تاو او ګریوان یې شکېدلی ښکارېده. جمال یوه شېبه هغې ته وکتل. بیا یې کیڼ لور ته سلام وګرځاوه او وروسته یې پر خپله خریلې زنه لاس تېر کړ. جانداد هم سلام وګرځاوه. ولاړ شو او د بایسکل له کنجوغې څخه یې یوه کڅوړه راخلاصه کړه. بیا یې نجلۍ ته ورنږدې شو. هغه د سوالګرې غوندې عاجزه ولاړه وه. جانداد په جګو پښو کېناست. غوټه یې خلاصه کړه او 4-5 روغ او سوځېدلي پاستې نجلۍ ته ونیول. ورو یې وویل ها دا واخله او خپل کور ته لاړه شه. نجلۍ میږو او وزو ته وکتل. جانداد په بیړه وویل مالونه به باز محمد په مخه کړي. د نجلۍ نرۍ او چاودې چاودې لاسونه ور وغځېدل. ډوډۍ یې سره وچرموړله. په تخر کې ونیو او د کلي خواته ګړندۍ روانه شوه. باز محمد هم خپله رمه په مخه کړه. جانداد جمال ته وکتل. موسک شو او ویل ناوخته نه دی. جمال د هو په نښه سر وخوځاوه. ولاړ شو او څادر یې ټک واهه. جانداد خپل زوړ بایسکل تر ښکرو ونیو. دواړو د کلي خواته مخه کړه. یوه شېبه یوه هم څه ونه ویل. یوازې د بایسکل د ټیم ټکا او تر بوټو لاندې د وړو تیږو د ښورېدو غږونه اورېدل کېدل. دواړو ځمکې ته کتل او غلی روان وو. خو شېبه وروسته جمال ورو وویل دا نجلۍ څوک ده؟ جانداد هغه ته وکتل. یوه ترخه مسکا یې وکړه او پلنې شونډې یې وخوځېدې. د رڼا لور. د جمال زړه ولړزېد. شک یې پر یقین بدل شو خو څه یې ونه ویل. جانداد وویل مور یې ډېره ناروغه ده. 1.5 کال وشو چې ولاړېدای نه شي. جانداد غلی شو. د کیڼې سترګې له کونجه جمال ته وکتل. هغه هماغسې ځوړند سر روان و. ورو یې خپله خبره پسې وغځوله. یو ځل د ولسوالۍ ډاکټر ته ورغلې وه. هغه ور یاده کړې وه چې علاج یې د ده له وسه وتلی کار دی. کابل ته دې لاړه شي خو رڼا ډېره بېوسه ده. د بېګا نه لري. علاج ته یې پیسې په کار وي ځکه نو دې هم په درملنې پسې دومره سر ونه ګرځاوه. بس ټوله ګزاره یې د لور په مزدورۍ ده. لور یې پاڼه نومیږي. له تېر 1 کال راهیسې زما رمه پیایي خو زه په خپله بېوسه یم. ډېره مرسته نشم ورسره کولی. د ماښام له راټولو کړو پاستو څخه 5-6 ورکوم. 3 وخته وچه ډوډۍ یې کېږي. دوی 2 نفره دي. لور او مور. یو څه لاس کلیوال هم ورته نیسي. زکات مکات ورکوي او ژوندي یې ساتلي دي. جانداد غلی شو. جمال هم نور څه ونه ویل. بیرته چوپه چوپتیا شوه خو دا ځل د بایسکل د ټیم له ټکا سره د 1.5 شغال تیره کوکه هم اورېدل کېده. شېبه وروسته په عمر پوخ سړی یوې زړې دروازې ته چې د غوړو څو زنګین ټیمان پرې ټک وهل شوي ور وګرځېد او ځوان هم د یوې کلا خواته ګړندی روان شو. دا کلا د کلي په منځ کې ولاړه وه. دیوالونه یې تر ټولو کورونو هسکو او پنډ برجونه یې د ماښام په تته رڼا کې ویریدونکي ښکارېدل.